سلامونه دوستانو، هیله ده روغ او جوړ به راته وي. زه بیا هم منصور نیازی تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. نن ورځ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته یو بالکل د کمال اپ راوړی چې په هغې کې تاسو په سروې جوابولو سره د ورځې له $1 نیولې تر $15 عاید کولی شئ. نو که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، زموږ یوټیوب چینل څخه د لومړي ځل لپاره لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لازمي لایک او د ویډیو شیر کول مو له یاده ونه وځي. نو راځو د ویډیو په طرف ډیټا به وضع کړو. ملګرو تاسو ته ما د اپ لینک په لومړي کومنټ کې او همداشان ټلګرام چینل کې هم ایښی او ټلګرام چینل هم زموږ جوین کړئ. هلته د اپلیکیشنونو څخه د ویډراګانو ثبوت، د نویو اپلیکیشنونو لینکونه ټول هلته اچول کېږي. نو دا ډول یو لینک به تاسو په لینک باندې کلیک کړئ، صحیح ده. تاسو به مستقیم بوځي پلی سټور ته د دې اپلیکیشن د ډاونلوډ لپاره، صحیح ده. نو په تمه به شئ، اوس به تاسو مستقیم پلی سټور ته وځئ. پلی سټور ته چې بوتلی ملګرو، که چاته دغه ډول ایرور ورکوي، دا ګورئ په ستاسو هیواد کې دا کار نه کوي، صحیح ده. که چاته دا ډول ایرور ورکوي نو بیا به څه کوئ، بیا به بیک کېږئ، راځئ به د خپل پلی سټور به داسې زور به یې ونیسئ، صحیح ده. نو بیا تاسو ته دغلته ګورئ دا یو ډکی غوندې آپشن درکوي. نو که د چا دا آپشن راته هغه ده او که چاته نه راته، به د موبایل سیټینګ ته لاړ شي، سیټینګ کې به اپس پیدا کړي، اپس کې به بیا پلی سټور را پیدا کړي. پلی سټور ته چې راغی دلته به ګورئ محل ذخیره، په دري ژبه محل ذخیره، او که د چا انګلیسي نو سټوریج به یې لیکلی. سټوریج ته چې راغلی دغلته ګورئ کلیر ډیټا او کلیر کش، دا دواړه آپشنونه به ورته پاک کړئ، صحیح ده. کله چې مو پاک کړ بیا به راشئ یو وی پی این به ورته کنیکټ کړئ، صحیح ده. چې هر وی پی این کنیکټ کوئ، ما مثلا دا هیلو وی پی این کنیکټ کړی، صحیح. دا هیلو وی پی این ده، ما سره زه ورته دا کنیکټ کوم. ښه نو دوستانو، کله چې مو وی پی این ورته کنیکټ کړ بیا به راشئ په لینک به کلیک وکوئ، صحیح ده. مستقیم به مو پلی سټور ته بوځي. دا ځل به بیا تاسو ته هغه آپشن نه درکوي، مستقیم به تاسو ته ډاونلوډ شي. نو زه راځم اوس درته ښیم، صحیح ده. نو دی نه اوس ډاونلوډ آپشن فایل ده، ډاونلوډ آپشن به ووهئ، اوس به دا موږ ته ډاونلوډ شي. ښه نو دوستانو، کله چې مو ډاونلوډ کړل همدې ځای نه به یې اوپن کړئ، صحیح ده. اوپن به یې کوئ، اوس به ورته انتظار شئ د اوپن شي. اکاونټ به پکې جوړ کړو، اکاونټ جوړولو طریقه هم اسانه ده. نو اوس به په تمه شو چې دا مکمل موږ ته راوړي. راوغوښته نیکسټ آپشن وایي، بیا به نیکسټ، بیا به نیکسټ او بیا به ډونټ آپشن وایي. دلته به اګري ووهئ، دا شین رنګ. دلته به خپل جمیل یا فیسبوک یا بل سره لوګین کړئ. زه په جمیل کلیک کوم، جمیل سره لوګین کوم. نو لږ به په تمه شئ، اوس به تاسو موبایل جمیلونه د اپ سره راوړي. تاسو به مو په یو جمیل کلیک کړئ او دا به ورسره لوګین کړئ. مثلا دا ګورئ دلته ماته جمیل راغلی ده، صحیح. زه به یې له همدې جمیل سره لوګین کړم. نو لږ به اوس انتظار شو، دا به اوس موږ ته لوګین کړي. ښه نو کله مو چې دوستانو لوګین کړه، اکاونټ مو جوړ کړ، ټولو نه به لومړی راشئ دغه برخې ته. دا ګورئ دا باکس غوندې یا جمیل نښه، دلته به راشئ. 0 پوینټه تاسو ته ویلکم بونس درکوي، هغه دی دی نه ویلکم ټو ایرنلی، په همدې به کلیک کړئ. دا پورته دلته ګورئ موږ ته 0 پوینټ بونس راکوي، په همدې به کلیک کړئ. دا 0 پوینټه به یې کلایم کړئ. نو زه پې کلیک کوم، دی نه 0 پوینټه موږ ته کلایم شول، را یې کړل. نو دا هغه د اکاونټ جوړولو ریوارډ ده. نو دا ګورئ راځم بېرته هم صفحې ته، پورته به اوس موږ ته جمع شي، دی نه جمع شو 0 پوینټه. ښه نو دا او راځم اپلیکیشن کار درته ښیم څه کار لري. لومړی 100 برخې لري، راځم دا برخه درته ښیم، پلی ویرن برخه چې په دغه کې څه دي. دغه کې ملګرو ځینې ګیمونه دي چې هغه ګیمونه به تاسو ډاونلوډوئ او بیا به کوئ. نو د هغه په کولو سره تاسو ته د اپلیکیشن پوینټ درکوي چې ډېر ښه پوینټونه هم ورکوي. د ما بل اکاونټ کې مې یو څو ګیمه ډاونلوډ کړي، نو پوینټونه یې هم راته راکړي. نو دلته به اکټیو ووهئ شین رنګ، بیا به اکټیو نه ووهئ، صحیح ده. نو دلته به یو پرمیژن ورته الاو کوئ، صحیح ده. داسې به ورته پرمیژن یو دانه الاو کوئ. اوس په خپله راځي، لږ به انتظار شئ. نو دلته به اوس راشئ، ایرنلی اپلیکیشن به پیدا کړئ، دغه پرمیژن به یې الاو کړئ، بېرته به ووځئ ترې نه. دلته به اکټیوي نه ووهئ. نو دلته اوس ګیمونه راځي. د هغه ګیمونه په کولو سره دلته هغه دي تاسو ته پوینټ جمع کېږي، صحیح ده. هغه دي اوس ګیمونه دلته راځي. نو که تاسو ته رانغلل د وی پی این مسله ده، یو ښه وی پی این کنیکټ کړئ. ګورئ د ما دې اکاونټ کې رانغلل، لا بل کې بیا زه درته ښیم چې راغلي وي. نو دلته امپورټ هم زه ووهم، بس راته نه ښیي، خو تاسو ته باید یو ښه وی پی این کنیکټ وي چې دا برخه درته وښیي. زه بیا ښه وی پی این هم تاسو ته اخر د ویډیو کې ښیم چې کوم یو ده. نو ښه دې برخې نه وځم، خو دلته خامخا تاسو ته ګیمونه شته، زه بیا درته ښیم. بلند د ایډز یا د ویډیو کتلو برخه ده چې دې برخه کې ملګرو پوینټونه ډېر کم ورکوي، دغه بیخي ته تېر شئ، ښه ده. نو بله برخې ته راځو، دا بونس برخه ده. بونس برخه هم ملګرو ډېره ښه ده. دلته ګورئ مختلف آفرونه دي، تاسو ته پې پوینټ درکوي. دا ګورئ ماته څه ویلي وایي 0 پوینټه ټوټال پوره که 200 پوینټ درکوو. نو موږ چې څنګه راغلو 0 پوینټه خو ویلکم بونس، په دې به کلیک کړو، یو 2 ځلې کلیک کړو، دی نه 200 پوینټه به دا موږ ته راکړي. نو اوکې به ووهو، 200 پوینټه دې راکړل، صحیح ده. دی نه 200 پوینټه دې راکړل. بل څه میشن لري، وایي 3000 پوینټ پوره کړئ، 400 پوینټ موږ درکړو. نو دا هم 3000 چې پوره کړو، بیا راشئ کلیک کړئ، پوینټونه درکوي. دلته ډیلي بونسونه دي، دا هم چک کوئ. بلن راځو ټولو نښه برخه سروې برخه ده. سروې باندې به کلیک کړو. دلته ډېر د کار سروې دي ملګرو، ډېر زیات پوینټونه په سروې ورکوي. ګورئ 4 دانې سروې دي، 1 2 3 4. ټولو نه به لومړی راشو دغه درېیمه سروې ته. ښه دلته به یو دانه سروې موږ ته راغلي، په هغې به 0 پوینټ وي. نو له ټولو نه مخکې په همدې سروې به کلیک کړو، به په تمه شو موږ ته به سروې راوړي، صحیح ده. لږ انتظار به وکړو. نو ځینې وخت ملګرو بعضې وی پی اینونه چې ښه نه وي، بیا سروې پرې نه راځي. نو ښه وی پی این کنیکټ کوئ. دا ګورئ موږ ته سروې راغلی، 1 منټ سروې د 0 پوینټه، په همدې به کلیک کړو. دلته به اوس دا سروې ورته حل کړو. د دې حلول هم ډېر اسانه دي، صحیح ده.
لږ انتظار شو. دلته ګورئ څه به لیکئ موږ نه عمر غواړي. عمر مثلا 18 کاله کنټینیو به ووهئ. دلته میل فیمیل میل به ووهئ یعنې سړی. دلته څو پوښتنې دي مثلا تاسو به دغه ډول ځوابوئ. مثلا مکتب مې خلاص کړی دا او دا او هغه ده. څوک نه پیدل ځان ته ترجمه کوئ ملګرو. دا ګورئ دغه آپشن وایي دلته ګورئ ترجمه کوي هم تاسو ته په فارسي ژبه پښتو ژبه چې هم پکې یوز کوي په پښتو یې ترجمه کوي. دی نه ترجمه شو ماته. دلته زیپ کوډ غواړي. زیپ کوډ به څو لیکئ 911 دا به ورته ولیکئ کنټینیو به یې کوئ. صحیح ده ډېر اسانه ده. دا ګورئ ملګرو کنټینیو ووهئ. بس سروې کمپلیټ شوه. 0 پوینټه بیا هم اوس موږ ته راکړي. دلته ګورئ افیر هسټوري کې ګورئ 0 پوینټه موږ ته په سروې راکړه. دا به اوس د موږ اپلیکیشن بیلانس ته هم جمع شي. نو دی نه وځم بېرته ځم اپلیکیشن ته راځم. دا د ایرنلی اپلیکیشن صحیح ده. دلته به موږ ته اوس 0 پوینټ هم جمع شي. د انتظار به ورته وکړو. 0 پوینټه خامخا موږ ته جمع کېږي. دی نه جمع شو 1200 2200. نو بیا سروې برخې ته راځم. دلته ملګرو نورې سروې هم دي. دا برخه سروې او دا برخه ډېرې ښې سروېګانې راځي. راځم همدې اخرنۍ درته کلیک کوم. دغه ډېر د کار او راحته سروې دي ملګرو ښه چې په ترسره کولو یې تاسو ډېر زیات پوینټونه جمع شي. دغه اپلیکیشن وډرا ملګرو 1 ساعت کې پوره کېږي. ډېر راحته ده. زه اوس تاسو ته ښیم چې زه په دې 100 دقیقو کې څونه پوره کوم. دا ټیک فایل کې ګیټ سټارټډ به ووهئ. دلته میل که فیمیل میل به ووهئ یا نما سړی. دلته عمر یا زیپ کوډ غواړي. زیپ کوډ هماغه 911 به ورکړئ کنټینیو به ووهئ. نو ټولې سروې دي ملګرو. دی نه ټولې سروې دي. سروې ډېرې ښې هم دي ملګرو. نو راځم دلته یو څو پوښتنې دي دا ورته ځواب کړم. تاسو په دقت سره ملګرو ځوابوئ. چې انګلیسي ښایي دقت ورسره کوئ. نو موږ خو همدغسې وهو چې هر څه شو. ښه نو دی نه موږ ځمه درته نور نږدې ده 1-2 پوښتنې نورې دي. نو بس خلاص شولو ملګرو. همدا اخري ده لکه چې یو بل پاتې. نو بس دغه تمام شو. دلته د اوسېږېدلو تاریخ درنه غواړي. مثلا یو تاریخ به ورکوي. زه راځم مثلا 2004 کنټینیو به ووایي. نو دلته اوس تاسو ته سروېګانو برخه واځېږي. صحیح ده. اوس ګورئ ما ته بیا سروې برخه ملګرو وازه نه شوه دلته ځکه دغه کوم هیلو وی پی ان سره چې زه راغلی یم دغه سروې نه وازې ډېرې. زه تاسو ته اخر د ویډیو کې یو بل وی پی ان ښیم هغه سروې وازئ. نو د دغې برخې نه هم وځم خو تاسو ته خامخا په هغې وی پی ان چې زه ښیم سروې وازئ. بیا هم 150 پوینټ هم راکړه ملګرو. راځم دا ګورئ پورته په پوینټ هم موږ ته جمع شي. صحیح ده ګورئ جمع شول 2200 دی نه وځم درته 2200 صبر یو ریفرش ورکو. ګورئ 2950 شول دا برخه. بل گیم ریوارډ برخه د ملګرو. دغه گیم ریوارډ برخه ملګرو فکر کوم اوس د اپلیکیشن بنده کړې. ما ته خو په ایس وی پی ان نه وازېږي دا برخه. ګورئ نه وازېږي. نو فکر کوم دا یې بنده کړې. لاندې نورې برخې هم لري چې دې کې هم مختلف ټاسکونه سروې او افیرې دي. دا بیا په خپله وکاروئ. ویډیو اوږدېږي. راځو دغه بلې برخې ته چې دا څه ده. له دغه ځایه تاسو وډرا کولی شئ. او بل ریفرال آپشن ده. د ریفرال په وهلو تاسو 25% بونس ترلاسه کوئ. ستاسو ریفرال چې څونه پوینټ جمع دلته به په دې شیر لینک کلیک کړئ. خپل لینک به مو که ملګرو سره خوښوئ شریک کړئ که نه نو مې کوئ. نو وډرا برخه ریډم یور پوینټ به ووهو. وډرا له دې برخې کېږي. صحیح ده په دې به کلیک کړو. دلته اوس وډرا موږ ته فعالېږي. دلته ګورئ وډرا په څونه سیزونو پیپال ویزا امازون ګیفټ کارت ډېر سیزونه دي ملګرو. مینیمم وډرا $1 ده. صحیح ده $1 مینیمم میکزیمم $500. نو موږ به په پیپال وډرا کوو. پیپال د جوړولو طریقه زما یوټیوب کې شته ورسئ سرچ کړئ. دا ګورئ ملګرو ما په دې 100 منټو کار 10 سنټه جمع کړه. مینیمم وډرا $1 ده. $1 10,000 پوینټه کېږي. نو څنګه چې موږ په سروېګانو وي په 1 ساعت کې 10,000 پوره کېږي. نو 3,000 وګورئ په یو شیبه کې مو واخیستل. ښه دی نه موږ راځم دغه برخې ته. دلته خاص څه نشته. اکاونټ ډیټیلز هم د ملګرو نور خاص څه نشته. دا ګورئ او دا برخه خو مې درته اول کې ښوده. نو دغه کار ملګرو ساده کار د اپلیکیشن دا وکاروئ. ډېر د کار اپلیکیشن د سروې برخې روزانه راځي. روزانه نوې سروې دلته راځي. او سروې به په کوم وی پی ان موږ ته ډېرې زیات راځي ملګرو. زه راځم تاسو ته د خپل بل اکاونټ ښیم. دا ویډیو ودروم دوستانو. ښه وی پی ان دغه یو وی پی ان د مای موبایل سکیور په نوم په دغې سره ډېر زیاتې سروې تاسو ته الاو کوي. نو دا ما اوس کنیکټ کړ. راځم د خپل اصلي ایرنلی اکاونټ ته. صحیح ده دغه د زما اصلي اکاونټ د په ایرنلی اپلیکیشن کې که دې ځای نه ما اوس ډیلیټ کړی ده. نو دا وی پی ان تاسو ځان سره جوړ کړئ ملګرو. ښه مای موبایل سکیور د دې د جوړولو ویډیوز ما یوټیوب کې نشته خو یوټیوب کې سرچ کړئ نورو چینلو کې ویډیو شته. دا جوړ کړئ. په دې سره تاسو ته ډېر زیاتې سروې په دې ایرنلی اپلیکیشن کې واځېږي. نو زه درته نور ویډیو